موږ په دنیا کې جنتین یو کله چې موږ دا عمل خپل کو چې بل مؤمن مسلمان د پسله کې بد اراده نه و حسد هم پسله کې نه و غلم نه و چینی نه وي بغضونه نه و حسدونه نه و مؤمن مسلمان مرور غاڼه چې کله په دې باندې موږ عمل وکړو زمورونو موږ په دنیا کې جنتین ګرځو په دې عبارت حدیث واوري او ډیر ناشنا حدیث دی کدا حدیث موږ ته همیشه یادو او په دې باندې عمل کو موږ ور په دنیا کې جنتین یو دا ور معمولی حدیث نه دی دا حدیث واوري عمل به وکي که عمل به وکي موږ په دنیا کې جنتین یو حدیث کې راغلي دي دا حدیث د انس بن مالک رضی الله عنه نقل له او دا وی دا حدیث ما عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما ویل دي چې عبد الله بن عمرو بن العاص قصه صحابي چې د ورځې به روجيني ولې او د شپې به قیام الليل کول قران به پکې ویو ډیر عبادتونه به کول به نبی صلی الله علیه وسلم د دینه منک کړه لږه گزاره کاوه دا عبد الله بن عمرو بن العاص وی من د نبی صلی الله علیه وسلم سره په مجلس کې ناسو نبی صلی الله علیه وسلم ویلي ويطلع عليكم الان رجل من اهل الجنه وی وس به یو جنتی سره رانه وسی په دروازه باندې وای چې من قتل یو انصاری صحابي بعض روایتو کې راځي چې اغنن سعد رضی الله عنه دا سره په دروازه باندې رانه وته او د شکلې ده او د ګیرینه وبڅاتی په چپ لاس کې پیزار نیولې دي او دغه درانه نه وته په دویم ورځ به وي موږ نبی صلی الله علیه وسلم سره ناسو او نبی صلی الله علیه وسلم به ویلي یطلع علیکم الان رجل من اهل الجنه وسوي په دې دروازه باندې یو جنتی سره رانه وځي چې موږ به قتل ام اق پرونی سره په پرونی کې پیت باندې 14 سکلې د ګرینی وبڅاتی او دا پیزار په چپ لاس کې نیولې دي او به رانه وته په دریم ورځ باندې به نبی صلی الله علیه وسلم ویلي چې یطلع علیکم الان رجل من اهل الجنه وی وسب یو جنتی سره رانه وځي په دې دروازه باندې په دریم ورځ من به ګورو ام اګه سره پم اګه کیفیت باندې 14 سکلې د ګرینی وبڅاتی او پیزار په چپ لاس کې نیولې دي ام هغه سره بیرانه نه وته دا عبد الله وی زما سره په دې ځل کې دا خبره رااله او ما سوچ وکړ ځان سره چې د دې سړي باره کې درې ورځې سر په سر پیغمبر ویلي چې دا سړی جنتی دی د دې سړي په عمل صحیح دا عمل معلومون هغه عمل زم کوم چې زم جنتی شم دا ګوره په دنیا کې دا سړی جنتی دی د دې عمل اوس معلومول پکار نو دا عبد الله وی زه د ذکر ورلم کوړتا او ما ورته ویری چې تر ما په کور کې د پلار سره لانجه راغلی ده او خیر دې تماله یو دوه درېش په دلته راکا زه به تا کر اوسېږم داغې نور سمې د پلار سره خبره وکم به بسم وای ما ته ویری چې بالکل داستا کور دې تراتې شي هیڅ مشکل نشته وای زه کار ورلم وای په دې اولنې شپه باندې ما خوستن کې چې کله د کېدلو وای دې کوم د شپې کوم قیام الليل ونکړه ټول شپه منځونه نه او صرف د شپې چې ودو چې په دې بشترکه به اختره سبحان الله الحمد لله دا به ویلي داغه دا هغه عمل من تر نقل کوي ځکه هغه جنتی سړی دی کنه وای نور عمل نه و چې به بشترکه اولی راوړي سبحان الله الحمد لله وای د شپې ودو د شپې کوم ونه کو چې کله اخر الليل شو د شپې اخر یې شو را پاسې د لږ تهجد وکړ چې کله تهجد داغه رسول سار اذان وشلاړو مسجد ته مستلاړو په دې مشبه باندې به د دې سړي ام اقع عملو کوي چې پرونی شپه باندې وکړ په درې مشبه باندې ام اقع عملو کوي چې په اولنی شپه باندې کړو وای ما ویل چې د دې حکم اضافه عمل نشته د زمانه عمل کوم د ذکر د عبد الله چې دا ډیر عبادت گزار صحابي د عبادت ډیر زیات وای ما د ځان سره ویل چې زمانه کوم عمل اضافه نشته ده په څو وجه باندې د انسان جنتی دی وای اخر په بدرې مرز باندې ویلې چې تر ما کور کې کوم لانجه ما جندر راغله د پلار سره خو زه د نبی صلی الله علیه وسلم د دې خبرې نه متاثر شوم چې نبی صلی الله علیه وسلم درې ورځې سر په سر ستابره کې ویلې چې اوس په یو جنتی سړی رانه وځي او درې ورځې سر په سر تراله وای زه دې لپاره ستا کراله ما چې ستا د عمل معلوم کما چې ته په کوم عمل باندې جنتی لاقتدی بک دې لپاره چې ستا عمل معلوم کما او ستا په عمل زه اقتدا وکما چې زم جنتی شمه ما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم دې مرتبه ته د چیر سوالې چې پیغمبر صاحب علیه ویلي د جنتی دی د چیر مرتبه ته رسولې وای ما ته ویلي چې لازم کوم عمل نشته دی غیر انک ما رايت کوم عمل نشته اولیدل هم د قسم عملونه وای زه روان شوم چې کله ته روانې دلم په دې ټیم کې ما ته ویل تراش وای ما ته ویلي
چې زما کوم عملونه نشته دغه عمل مې ذکر اذکار دي د شپې په اخر الليل کې تهجد دي او دغه رنګ د جمع مونږ دی او دغه عبادت دي کوم تستا دي ولیکن زما یو عمل شته وي کوم عمل له وي عمل مې داده غير اني لا اجد في نفسي غشا لاحد من المسلمين وي په دې خپل نفس کې هیڅ یو مؤمن مسلمان ته غش نه ساتم بل اراده نه ساتم دوکه نه ساتم خیانت نه ساتم په دې خپل ځل کې بل مؤمن مسلمان ته غش دا مطلب مال مؤمن مسلمان سره خیانت کول یو دکاندار دی او دیم نمبر شه دا اول نمبر په نوم باندې په مسلمان باندې خرڅي یا دا غرنګي یو بل یو کار کېتا یو مسلمان لا او صحیح کار ولا نه کې خوشي کار ولا کې دوکه وسره کې وایي د مؤمن مسلمان سره دوکه نه کوم غش وسره نه کوم او دیم ولا احسد احد على خير اعطاه الله اياه ويزد یو مؤمن مسلمان سره په یو خیر باندې حسد نکوم چې رب العالمین دې بنده ته ورکړي الله به یو بنده ته علم ورکړي زو سره حسد نکوم الله به یو بنده ته مال ورکړي زو ته حسد نکوم الله به یو بنده لا بچي ورکړي زو سره حسد نکوم الله به یو بنده له دنیوي خیر یا اخروی خیر دینی یا دنیوي خیر ورکړي ته چا سره په دې خیرونه باندې بغض او حسد نکوم هم دی وجمال پیغمبر د دوباره کې ویلو دا سره جنتی نو دی عبد الله ورته ویلي وای هذا الذي بلغ بك وای دی عمل تدق مرتبه ته رسولي ونحن لا نطيق او دی عمل طاقت یې مونږ نه لرو او صحابه وغو ته طاقت لرو لیکن په دې زمانه کې حقیقتا مونږ طاقت نه لرو د څه عمل چې یو مؤمن مسلمان ته صفا کول یو مؤمن مسلمان د بسل کې بد اراده نه لرل دا دسه عمل له چې ګور موږ طاقت نه لرو دا طاقت چې کله موږ پیدا شو بل مؤمن مسلمان تم سینه صفاق لاله موږ په دنیا کې ګرځو نه کې جنتین یو کله چې موږ دا عمل خپل کو چې بل مؤمن مسلمان ته بسل کې بد اراده نه و حسد هم بسل کې نو غلم نو کینی نه وي بغضونه نو حسدونه نو مؤمن مسلمان مرور غاڼه چې کله په دې باندې موږ عمل وکړو زمورونو موږ په دنیا کې جنتین ګرځو